زه څوک یم؟ څوک یم زه؟ زه تاسو ته ښیم. نو صفر، زه هیڅ نه یم او زما هیڅ ویلیو نشته. چې کله تاسو زما نورو سره موازنه وکړئ نو زه هیڅ نه یم. او د ټولو جهانو تعریفونه الله دپاره دي. نو تاسو داسې یو کس سره ملاوېدو لپاره دومره خوشحالیږئ چې چا هیڅ حیثیت نشته. زما لاس کې خو جنت او دوزخ نشته. زما لاس کې خو نه دی ستاسو خیر، ستاسو غم او ستاسو خوشحالی. زه خو نه یم خبر چې زموږ د مرګ نه وروسته به څه معامله کیږي. نو ما سره د هیڅ شی لږ هم علم نشته. د هر یو شی د صرف او صرف د الله لاس کې دی او بیا هم تاسو ما سره ملاوېدو لپاره دومره خوشحالیږئ. نو زه خو څوک هم نه یم، خو تاسو الله سره د ورځ کې 5 ځل ملاوېدو لپاره ولې نه خوشحالیږئ؟ تاسو ته دا خبره خوشحالي نه ورکوي چې چا تاسو تخلیق کړی دی، تاسو ورځ کې هغې سره 5 ځل ملاوېږئ. هغه تاسو ته خپل ځان سره ملاوېدو ورځ کې 5 ځل موقع ورکوي. ما سره ملاوېدو لپاره تاسو 5 غنټو مخکې دلته راغلی یې، خو د جومات ته 15 منټ مخکې ولې نشئ تللی؟ دا یو هغه حقیقت دی چې کوم ما تاسو ته ویل غوښتل چې زه خو هغې مقابلې کې هیڅ هم نه یم. او زموږ د الله او خلکو سره رویو هیڅ موازنه نشته. که نن تاسو دلته نه به هم راتلی، خو که تاسو سحر مونځ د جومات کې کړی دی نو تاسو یو چمپین یې. تاسو اصل معنو کې وګټله، خو تاسو دلته راغلی یې او 5 غنټو نه ولاړ یې، او که تاسو فجر مونځ نه دی کړی نو تاسو ژوند کې ناکامه شوی او اوس تاسو سره هیڅ هم نشته. نو الله موږ ته وبخي او زه تاسو نه هم معافي غواړم. خو اوس دا د زموږ ژوند یو حقیقت دی. قل الحق و ان کان مره. رښتیا وایئ که هغه تریخ ومینو. او که ستاسو غفلت د وجه ماښام مونځ لاړ نو هر څه لاړل. او که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دوی دواړو کې څوک هم زیات اهم دی، الله او که د زیمبابوې نه راغلی شیخ، نو هغه سوال خپل ځان کې یو توهین دی، ځکه چې د دې دوه شیانو هیڅ مقابله او هیڅ موازنه نشته. کله هم نه. نو کله چې زه تاسو ته وایم چې دا شی خپل دننه پیدا کړئ، نو زه د ځان دپاره نه وایم. زه تاسو ته ځکه وایم چې تاسو د الله لارې باندې راشئ او هغې سره خپل تعلق جوړ کړئ، چې تاسو د هغې نږدې شئ چې چا تاسو ته پیدا کړی دی. او چې کله هم تاسو د بلې دنیا ته ځئ نو تاسو هلته کامیابي وګورئ او تاسو ته هغه جنت میلاو شي چې کوم دپاره تاسو ته هر څه کړي دي. هغه جنت کوم چې صرف خدای ستاسو دپاره جوړ کړی دی.